تازه مهم او خوندور خبر د طالبان لور بالاخره یو د آبادۍ خبر راغی. مسؤلین وایي د سالنګ پر لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره 13 مرکزونه جوړ کړي. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ وي. ویډیو سره تر پای وګورئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لویه لارې د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره 13 مرکزونه جوړ کړي دي. دغه وزارت د بیان مرستیال محمد اشرف حقانی پرون په دغه اړه ازادي رادیو ته وویل د ژغورنې دغه محلات به د اضطرار اتاقونه په ژمنو تجهیزاتو مجهز دي. ګران هیوادوال کولی شي د لوی لار د تړل کېدو، طوفان واورې ښویدو په صورت کې زموږ دغسې یو مرکز ته ځان ورسوي. هر کال د ژمي په مهال پر سالنګ درنه واوره اوري چې زیات وخت په دې لار د تړل کېدو سبب کیږي. سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې پرون وویل چې دغه لار د 30 ساعتونو له تړل کېدو وروسته خلاصه شوې ده او موټر کولی شي په دغه لار باندې عادي تګ راتګ وکړي.